د ایم اس ایکسل پروګرام د ښه راغلاست. مونږ تاسو په هوم ټیب کې دغه تیر اپشن چې دي دغه مونږ ویلې دغه سټایل کې څه شی و کنډیشنل فارمیټینګ هم دا مو ویلې همدارنګه دا فارمیټ از ا ټیبل هم ویلې او سیلز سټایل هم مونږ دا ټول ویلې. نن به له خیر سره په سیلز کې څه شی وایو انسرټ به وایو ډیلیټ او فارمیټ. یعنې څنګه مونږ یو خانه انسرټ کوو سره کوم ځای ډیلیټ کوو دغه شان مونږ کوو او دا رقم فارمیټ مونږ سره کوم ته ورکوو. مثلا زه راځم اوس اول شی ده انسرټ ده. مثلا دلته زه درېږم احمد انسرټ کې څه شی ده ګوره انسرټ سیل ده یعنې شی که مونږ ته سیل یوه خانه اضافه کړه. فرض که دغه ډیټا چې ده دغه ډیټا دلته مثلا مونږ دغه نومونه شیان لیکلي دي خو دلته مونږ نه غلطي سوې ده. څنګه مثلا دغه یو نوم چې ده دا مخکې لیکل سوی ده دا د عنوانونو د دې کسانو او نور دغه ډیټا چې ده د بل چا ده. زه دلته مثلا خپله کس یو سیل اضافه کوم نو دا ډیټا چې کوم ټوله ښکته به راسي لکه څنګه مثلا انسرټ سیل انسرټ شی کومه ډاون کوم خطه پی زه ورته وایم چې ده ښکته راوله دا چې ښکته دې راوسته ګوره انټر کوه ټول ډیټا چې کېږي لاندې راښکته کېږي. نو دلته به چې کړي دلته به د هغه کس نوم اضافه کوي مثلا لیکمه ننګیالی ګوره دا رقم ته بل چې دا مسافر چې دا ډیټا مثال دې خواته راوستی ده دغه احمد نومونه دلته راوستي دي تاسو نه غلط سوي دي اوس دا ډیټا څه دې خواته راولم نو بیا راځم چېرته انسرټ ته انسرټ کې چې کومه سیلز سیلز کې چې ده ګور رایټ دغه نومونه ټول ډیټا اخواته راغله دغه شپېته دېره به دې خواته راوځي تاسو انټر کې ګوره ډیټا ټوله شوه دې خواته راغله. بل چې دا په دې انسرټ کې موږ څه کولی سو رو او کالم هم موږ انسرټ کولی سو. څنګه زه راځم مثلا دغه ډیټا بېرته خپل ځای ته راولمه کنټرول زیډ وهمه فرض کې دغلته مثلا تاسو دا کاغذ جوړ کړی دا چارټ دغه چارټ کې دغه ټیبل چې دا دی کې مثلا تاسو غواړئ د سټیټ یا د ولایتونو نومونه هم اضافه کړئ نو راځم دغلته دلته درېږم فرض کې چې ودرېږئ مثلا دا په دې ځای څخه هم کولی شئ د دې آپشن څخه دا طریقې باندې دې څخه هم دا راځي انټایر رو د انټایر کالم د اضافه کړه دې نه ګوره بیا کنټرول زیډ وهمه او چې کولی شئ له دې ځای څخه هم تاسو دغه رو په خپله ګوره ډایرکټ آپشن ده رو انټایر شیټ چې ده دا دې ځای څخه هم اضافه کېږي مثلا وهم انټایر شیټ کالم ګوره شیټ کالم اضافه سو کنټرول زیډ وهم بیا او دې ځای څخه هم تاسو اضافه کولی شئ رایټ کلیک کوئ انسرټ کې چې ده انټایر کالم ګوره اضافه سو انټایر کالم لیکي مثال پرووینس د ولایتونه دغه مثال د ولایتونو نومونه پکې اضافه کوي. بل چې دا مثال دغلته دغه ډیټا کې فرض کوئ دلته د بل چا نوم بیا دا بل چا نوم ولیکل شي ځکه موږ په ترتیب باندې راولو نو ترتیب نه دا غواړي مثال دغه نور اوګانې چې د هر څه په خپل ځای کې نو څنګه یې کوي دلته راځمه انسرټ ته څه کومه رو انسرټ کومه داسې څخه هم رو انسرټ کېږي د ګوره انټایر رو ماته یې بله رو اضافه کړه څو چې د خانه کې د یو کس ډیټا مونږ نه پاتې ده او زما ډیټا بیا دلته ولیکمه نو انټایر رو چې کلیک کې ګوره شی کې خانه اضافه سول هلته بیا کس نوم مثال ولیکئ هر شی نوم لیکئ مثلا زه لیکمه سلی یا سلیمان د مثال ولایت ډیټا مثال د ورکړي مثال 10,000 مثال د کړي 50,000 داسې ډیټا تاسو کولی شئ اضافه کوئ. بیا راځم روغم وصوله بیا پکې څه شی پاتې دي ها رو چې د مدیزه څخه هم اضافه کولی شو مثال دلته هر چې چې ودرېږي مثال دغه باندې اکټیو ده کنه ګوره دغه نیم ګوره زموږ د ښکاري ګوره بي هغه ده بي ګروپ کې ګوره کالم کې موږ په څلورم قطار کې او سلیمان باندې ولاړ ګوره اکټیو شیټ موږ ته ښیي سیل مثال رایټ کلیک کوم دیز نه هم تاسو انسرټ دلته انټایر رو دیز څخه هم تاسو چې کوئ رو انسرټ کولی شئ. بل دا ډیلیټ څه معنی ګوره ډیلیټ چې ده انټایر سیل ده ګوره سیل ډیلیټ یې چې ډیلیټ یې مثلا درته ما دغه سلیمان نوم چې ده دا دغه کلر یې که ماته سلیمان ډیلیټ دلته هم ګوره ما رقم د انسرټ غوندې پوښتنه کوي دغه سلیمان نوم دې ډیلیټ سي اپ پورته دې راوخیځي دا نور ټول نومونه دا نومونه موږ غلط لیکلي دي ګوره دغه نومونه موږ لیکلي دي خو ګوره دا ډیټا د یو کس نه وله موږ مخکې اضافه کړه نه ورته وایم چې دا ډیلیټ کړه خو نومونه ټول ماته بره راوله څنګه ډیلیټ کړو سلیمان ډیلیټ څه ګوره نومونه ټول ګوره پورته راغلل دا رقم ته مثال ته درېږمه
بیا راځم ډیلیټ ته ډیلیټ چې کوم بیا سیل باندې چې کوم ګوره لیفت دغه مثلا د نوم کې درېږم اوس هم ورته وکړه چې دلته ودرېږم دا مې ننګیالي باندې درېږم دې باندې درېږم زم ډیلیټ ده ډیلیټ کې چې سیل کې چې کومه لیفت شفت سیل دغه ماته ډیلیټ کړه ننګیالي نوم ګوره ډیټا اخواته ګوره نو ډیلیټ که خو دا ګوره ډیټا ټوله چپ خواته راکش کړه ده که درکم تاسو مخې ته شیان درته درکم تاسو هم کولی شئ او دا هم د دې څخه هم موږ تاسو کولی شو رایټ کلیک مثلا ډیلیټ دلته ګوره سیل دا رایټ ګوره شفت سیل دا سیل دی او دا دوه انټایر رو انټایر کالم دې څخه هم موږ دا چې کو ډیلیټ کولی شو میزر باندې وبخې دا ډیلیټ د ډیلیټ باندې کلیک کوي ګوره ډیلیټ اس مثلا دا ډیلیټ کا سیل نو پر راواله ګوره نور هم ډیلیټ سو ګوره او په دا رقم مثلا که غواړئ دا کالم ډیلیټ کړئ مثلا دې کالم کې زه درېږم باندې رایټ کلیک کوم هلته شی کوم ګوره انټایر کالم ټول کالم ماته ډیلیټ کړه ګوره ټول کالم چې سو ډیلیټ سو دا رقم ته او دې څخه هم تاسو کلیک مثلا دا جنوري دا هم تاسو پاکول غواړئ دا زم ډیلیټ کو رایټ کلیک ډیلیټ انټایر کالم ګوره داسې هم تاسو ډیلیټ کولی شئ کنټرول زیډ دې راوستم دا رقم ته مثال ګوره شی کوي انټایر رو دغه غواړم دغه رو ماته ډیلیټ کړه دا ورته شروع ده که نه دا شی کوم زه ډیلیټ کوم مثال دلته کوم ډیلیټ مې شی ګوره ډیلیټ شیټ رو د شیټ رو ماته ډیلیټ ګوره هغه ډیلیټ کړه ټولې باره ویوړله او دا رقم داسې هم که چې دې ما رایټ کلیک کوي دې څخه هم تاسو ډیلیټ رو ګوره انټایر رو هم دې څخه هم تاسو ډیلیټ کولی شئ بل د دې کې ګوره ډیلیټ شی ده ډیلیټ شیټ ده دغه شیټ چې ده دغه مکمل شیټ دغه هم تاسو چې کوئ ډیلیټ کولی شئ څنګه زه راځم مثال دغه خانه کې درېږم غواړم دغه ډیلیټ کړم څنګه چې دې باندې کلیک کوئ ګوره ډیلیټ شیټ د دې څخه هم موږ ډیلیټ کولی شو او که چېرته یا مثلا دلته ودرېږو دلته ډیلیټ دلته څخه هم شی ګوره دا شیټ شی ډیلیټ کولی شو مثلا ګوره ډیلیټ ګوره مکمل ډیلیټ شو ګوره زه بیا کنټرول شی هم زیډ وخم څه شی راغی ګوره مکمل ډیلیټ شو مثلا دا غواړې دغه هم ډیلیټ کا نو شی کې دې هم ډیلیټ کو ګوره هغه مې هغې نه ډیلیټ کړه او دې نه ډیلیټ کوم هر ځای تاسو غواړئ ډیلیټ کولی شئ ګوره ډیلیټ دا هم ډیلیټ کولی شئ او مخکې یو شی ما فکر نه و دا انزرټ چې کوئ انزرټ دې څخه هم ګوره انزرټ کېږي تاسو کولی شئ ډېرې کوئ او که چېرته مثال او دې څخه هم چې څه ګوره انزرټ شیټ هغه چې ده دا ماله مخکې پاتې سو انزرټ شیټ دې څخه ګوره درېیم سو ګوره ټول هغه څلورم هم ماته راوله څلورم هم راغی دا رقم تاسو دې څخه هم ډېر هلته هم ډېرولی شئ او دې څخه هم ډیلیټ کولی شئ او هغې څخه هم تاسو دا شیټ ډیلیټ کولی او انزرټ کولی هم شئ بل دا فارمیټ چې مثلا زه دلته درېږم دې که څه ودرېږم زه غواړم فارمیټ یې کړم مثلا څنګه فارمیټ موږ سره کوم دا رقم ته داسې هم دا یو سره موږ سیل غټولی شو او که دې ځای څخه مثلا یا مثلا دغه څو دانې کلیک کوم یې واري هم څو دانې چې کومه غټوم یې ګوره دا رقم ته غټېږي او له دې ځای څخه که چې د آپشن څخه زه یې هم کېږي ګوره رو هایټ رو ګوره مثال 9 ده اوس دا څومره 9.4 ده مثال دا ورته نور هم راته غټه کړه 4.30 که اوکې کړمه ګوره نور یې هم غټه کړله او که غواړې مثال بېرته نه وړکۍ دې سي مثال وړکۍ کولی هم څه دې څخه اندازه بېرته ورته لږه ورکړه اندازه وړکۍ کېږي بل چې ده دې کې آټو ګوره آټو فټ رو هایټ څومره چې د رو هایټ د هماغه راواله بېرته د نومو کړه ګوره څومره چې د نوم لیکل اندازه وله هغه نومو اندازې کرته راواله مثلا زه دغه ګوره غټوم دا یو نوم مثلا دا ګوره څومره سو مثال دا نور خانې دا رقم چې کوم زه ټول غټومه ګوره ټول غټ سول که نه اوس دغه چې نظر په لیکلو باندې دا چې د آټو فټ راولي څومره چې لیکلي ګوره دا ګوره خانه غټه پاتې سو ګوره دا ګوره وړې پاتې سو لکه دا دې دغه اندازه چې ده د لیکلو اندازه غټه ده دا د لیکلو اندازې کې درته راولي بل چې دا دی کې کالم ویت چې دا مثال کالم موږ اندازه ګوره داسې هم غټولی شي دې ګوره داسې دا مې غټه کړله دا مې هم غټه کړله یا مثال دوه درې دانې یو ځای نیسو او داسې غټو ګوره غټم کړلې او له دې څخه هم غټې وړکۍ کولی شو کالم ویت په هر طریقه تاسو دا یوز کوئ یوز کولی شئ ګوره مې کلیک مې کړ
اوس 10.10 ورته وایم دا شوګه ماته شلې که دا کالم اندازې ګوره غټې کړلې. بل دی کې چې دا ګوره auto fit کالم هم د دغه لیکلو په اندازه راوړه دا رقم ته هم راوستلی شو دغه او که تیر سلیکټ کې دا رقم ته ګوره دا هم ګوره ډبل کلیک کوو وړکې شولې کنټرول زیډ وخمه دیش دیم مغوي کو بیا راځم ګوره auto fit ګوره دا رقم ته راغلی. بل چې دا ډیفالټ ونسته ډیفالټ چې څومره لکه دی د هغه څومره چې د هغه نه وضع هغه اندازه دغه اندازه یې ماته راغله ګوره دغه اندازه یې ډیفالټ. څه مثال راځم دغه باندې درېږمه راځم چې کوم ډیفالټ چې کوم د هغه په اندازه یې راته راوله ګوره د 8.100 ده دغه شی کې د اندازه یې داسې غټه وړه کوي ډیفالټ. بل چې دی کې هایټ ده ګوره ویزیبیلیټي مثلا د لیدلو هایټ رو انسان رو هایټ کومه مثلا څنګه رو هایټ کوم مثلا دغه کې درېږمه دغه احمد چې دغه ډیټا زه غواړم چاته شو نسي دا هم ګوره دا رقم ته هم هایټ کېږي دا رقم ته کلیک دا رقم ته راولې ګوره دا ګوره هایټ سو ګوره اوس څوک دا څوک کتلی نسي موږ دا خپله پې پوهېږو که دا رقم ته کېږي ګوره بېرته ان هایټ یې کوو. زه راځم چې کوم دی د هغه څخه آپشن څخه هایټ کومه دلته راځم هغه د شارټکټ طریقه وه دلته ګوره هایټ رو هایټ ورته دا رو ماته هایټ یې کړه ګوره رو هایټ سو. اوس موږ دا څه پوهېږو ګوره دغه د هغه ته ګوره 1 2 3 4 ګوره څلورم ګوره هایټ ده. اوس که چېرته موږ دلته ودرېږو بېرته غواړم دا ان هایټ یې کړم مې کلیک کومه راځم چېرته ان هایټ ګوره ان هایټ څه شی رو وه که نه اوس څه شی ګوره ان هایټ نسو ولې هایټ نسو دا رقم چې بره ودرېږو هم دا شی کېږي ان هایټ کېږي نه. مثال راځم ګوره بیا دې ګوره بره ودرېدم ګوره ان هایټ و دا به څنګه کوو ګوره موږ داسې پوهېږو چې دا ګوره درېیم ده څلورم نسته ده دا درېیم او څلورم سر څومره چېرته مثال هغه هایټ شوي هغې نه یو بره یو لاندې دواړه دا رقم سلیکټ کوئ دلته به راسئ آپشن ده فارمیټ کې څه شی ده هلته هایټ ده اوس چې ګوره ان هایټ رو نو چې کېږي اتومات ګوره رو موږ ته ښکاره سوله. دا رقم د مثلا دغه جنوري میاشتې چاته دغه کالم چې ده جنوري دا دې ښکاره نسي کالم هایټ کومه نو کالم څنګه هایټ کېږي نو چې کلیک دی که ګوره کالم هایټ ګوره جنوري هایټ سوله. او دا که ته پرنټ هم کړي مثلا کس پرې نه پوهېږي چې هلته مثال پرنټ ده که هغه کس ځکه هغه پرنټ ځي که نه موږ تاسو په اکسل پروګرام کې بیا پوهېږو چې دلته شی ده ګوره دا هایټ ده ځکه ګوره A B C ګوره D نشته ده E ده F ده نو په دې پوهېږو کوم حاله هایټ شوې موږ ده یا موږ خزن هایټ کړې ده تاسو دواړه کالمه به دخوا دېخوا دواړه ته وټاکې بېرته چې کو ان هایټ کوي ګوره چې څو ان هایټ کالمز بېرته راته شو که. بل چې دا موږ مثال غواړو دغه شیټ چې ده مثال دغه پنځم شیټ نمبر چې ده که دغه هایټ یې کوو دې څخه هم موږ آپشن څخه هم هایټ کولی شو. دلته راځم مثال هایټ ګوره دلته چې ده هایټ شیټ مطلب د شیټ چې که هایټ یې که او له دې ځای څخه چې ته موږ رایټ کلیک کړو له دې ځای څخه موږ چې کولی شو دا هایټ کولی شو. څه شو sorts contain them دا ونه آپشن پکې ورک شو. خو راځم ما چې کوم دې ځای هغه څخه هایټ کوم مثلا فارمیټ ته راځم چې کومه هایټ لږ ور چې لیکم هایټ شیټ دغه شیټ ماته ټول هایټ یې کړه ګوره شیټ چې څو هایټ څه ګوره موږ سره پنځم شیټ چې و هغه ګوره ورک ده نو دا بېرته چې غواړو مثلا دغه شیټ مثال ان هایټ یې کړو مثلا نو راځم دلته بیا چې کومه کلرز دلته چې کوم ګوره ان هایټ ګوره دا مخکې غیر فعال و که نه اوس ګوره فعال سو کوم دا ګوره کړ شیټونه هایټ به ټول دلته راځي مثال دې باندې هغه شیټ به کلیک کړې او اوکې به کړې نو چې شیټ ګوره بېرته موږ ته اضافه شو ګوره مخکې کلیک شو دغلته ګوره لکه اوس دې شارټکټ طریقې مثلا هایټ یې که هایټ سو دې څخه بېرته راوستلی هم شو رایټ کلیک مثال مخکې د ان هایټ آپشن نه اوس آپشن پکې اضافه سو دا ورته ان هایټ یې که اوکې که بېرته ګوره هغسې اضافه شو. بل دې کې څه شی ده موو یو خو ده او دا خو شو ټوله اوس ده رینیم شیټ دغه شیټ زه رینیم کومه مثلا چې لیکم فرست کوارټر
ریپورټ ګور دا رقم رینیم کولی شئ هم شي او له دې څخه هم شارټ طریقې باندې دلته ودرېږه رایټ کلیک او دلته ګور رینیم چې کلیک یې کړو دلته بدلولی هم شي نوم یې دې څخه هم رینیم کولی شو هغې څخه هم رینیم کولی شو ستاسو کومه طریقه ښه لګي ما ستاسو هغه یې کوي بل د موف اور کاپي موف اور کاپي معنی څه دغه شیټ د همدغه ډیټا ما په کار د بل کوارټر لپاره مثلا دا نمونه مې په کارتنه دغه حساب کتاب څه دغه ده دې کې چینجز راځي نور هر څه مې همدغه په کار دي اوس دا د اولي کوارټر ده که نه مثال هغه ده ځکه یو کوارټر سوی 3 میاشتې جنوري فبروري مارچ بیا اپریل مای جون دا رقم 12 څلور کوارټر چې 12 میاشتې کېږي اوس ما همدغه کوارټر حساب په کار ده بله نو دا چې کول دې څخه هم موږ کولو دلته هر کلیک ګوره موف اور کاپي دې څخه هم تاسو کولی شئ او که چېرته آپشن متحرکې باندې ځئ دې نه هم تاسو کولی شئ موف اور کاپي دې باندې کلیک کوم اوس دا کوم وربوک نه اخلي مثال دغه شیټ نه اخلي چې دا کاپي سي ورته معنا همدغه هغه کې د کاپي چې ګوره که چې د بل نوی کې هغه مثال تاسو اوپن کړی غواړي دا دغه وربوک ته لاړ سي نو هغه دلته هم تللی سي او ورته نه همدغه هغه کې مثال ما کم د دې کې زه راپور جوړوم که نه کوم شیټ نه مثال کوم ځای کې دې راسي ګوره دې شیټ پسې راسي دې شیټ پسې راسي په آخر کې دې راسي که چېرته دغه کریټ ا کاپي دا کلیک نه کړو نو دا شی موف کېږي زه ورته نه ما همدغه ډیټا په کار ده دا ماته موف کړه بلې مې راپور جوړوم د بل روبه نو دا شی کومه اوکې کوم په اینډ ګوره موف ټو د اینډ او ګوره کریټ ا کاپي مې واخله نو دا څه کلیک کړم ګوره شی ګوره کاپي مې راغله دویم مې راوسته ګوره یو ګوره دا دوه نو دا سره کلیک دا رینیم کوي دا ولیکه مثلا سیکنډ کوارټر reports هغه بیا کې نمونه خو همدغه دي ما همدا کسان دي مثال دغه ته نه ګوره هر څه ما ډیزاین تاسو فارمیټ به سره دا ټول ډیلیټ کړئ مثال د پکې اضافه کوي دا مثال اره میاشت کې مثال د دې میاشت کې دومره خرڅ کړل بله میاشت کې مثال د 1 لک خرڅ کړ ګوره دا رقم د مثال تاسو بیا خپل راپور جوړولی شئ بل دې کې چې و دې کې وبخه یو بل هغه پاتې سو دا خو یو کاپي بل دا موف ده موف څه معنی مثلا دا ډیلیټ کوم بېرته ډیلیټ کوم ده اوس دا هغه چې د موف سره کوم دا کوو مثلا موف چې دا ګوره له یو ځای څخه بل ځای ته وړو مثلا داسې هم تاسو کولی شئ داسې کلیک یې ګوره رقم ده دلته راوستئ دلته راوله هر ځای کې راوستئ ګوره د هغه څخه د شاته خوشه کړه او مثال دې ځای څخه هم کولی شو موف دا ګوره د شارټ طریقې دي ګوره مثال ورته بېرته چېرته راوله کسټمر سره راوله اوس دې مې ګوره دا کریټ ا کاپي کلیک کوم نه ډایرکټ یې بس کوم دا موف کړه ځکه ماته کاپي په کار نه ده ګوره دلته هم راوسته او له دې طریقې څخه هم تاسو کولی شئ ګوره مثال فارمیټ کې دلته راسئ موف ګوره کاپي مې کلیک کوم نه اینډ اف په اخر دغه دو سره دو نه هغه شاته راوله دا رقم ده هم تاسو شی کوئ موف کولی شئ بل د دې کې موف اوس ټیپ کلر خو مثلا اول تر څو کې تاسو ولوستل شی کوو موږ ټیپ ورکوو یعنې شی کوو رنګ ورکوو مثلا دې ځای هم رنګ ورکولی شو دغه شیټ ته مثلا دا رنګ مې په کار ده که دا رنګ دې په کار دی مثال دا نور ما کلرز هم دي اعظم کلرز ګوره هلته ګوره مور کلرز مثلا دا بل رنګ ورته هر رنګ ورته ټاکي مثال هغه رنګ ورته وټاکئ دې ځای څخه هم تاسو چیک کوئ رنګ ورکولی شئ ګوره دا اصلي ګوره ښکاري مثلا د دې څخه په شارټ طریقې سره هم رنګ کولی شو مثلا دغه شیټ کې درېږم ګوره رایټ کلیک ټیپ کلر ګوره ورته هم دا رنګ هر ماته راکړه ګوره دا رنګ یې واسه رقم رنګ هم موږ دې څخه هم ورکولی شو د فارمیټ آپشن څخه هم موږ ورکولی شو بل دا پروټکټ شیټ څه معنی مثلا زه غواړم دغه ډیټا چې ده دغه ډیټا زه پروټکټ کړم چاته لیږم خو څوک دې پکې انټري ونه شي کړی نو غواړم دا شی دا پروټکټ کړم نو راځم دا رایټ کلیک کوم آپشن باندې راځم آپشن د چی کوم ګوره پروټکټ شیټ ما دا چی کا پروټکټ کا بدل لیکم ورته 1 2 3 پاسورډ ورکوم آیا فارم ګوره فارمیټ سټایل دی که نه که چېرته چې شي اجازه ورکوي مثال انزرټ دې وکړي مثال دا رقم ته دغه آپشن کې چېرته اجازه ورکوي ورکړي که نه یې ورکوي ځکه موږ پروټکټ کوو بیا ولې اجازه ورکوو دا شی اوکې کومه اجازه نه ورکوم
بیخي انټري دې ونیسي کړی 1 2 3 بیا ما پاسورډ کوم چې مخکې مو ورکړه ما پاسورډ ځانه به کنفرمیشن لپاره غواړي چې پاسورډ داسې نه د یادونیزي که د یادونیزي تاسو ډیټا هم بیا بېرته خلاصولی نه شئ دا اوکې کومه اوس که دلته زه هر چېرته شی کومه انټر کوم ګوره نه کلیک کېږي نه ګوره ډیلیټ کېږي چې شی هم نه کېږي ګوره ډیلیټ هر څه آپشن یې ګوره ختم شي ګوره پورته هم دا چې دي ټول ګوره غیر فعال سولو نو که چېرته دا موږ ختمول غواړو ګوره دې څه هم بېرته پروټکشن ده ګوره ان پروټکټ باندې راځي ختموی شئ او په ویوز کې او په ریویو کې هم چې پروټکټ ګوره ان پروټکټ شي دې څخه هم تاسو پاسورډ ورکولی شئ 2 ځای څخه پاسورډ بېرته خلاصولی شئ 1 2 3 ګوره اوس چې کومه اوس ګوره ټاپه کې اضافه کولی هم شم اوس بل شو فارمیټ کې اوس یو چې دا عمومي دا خاني چې ګوره ټول لاګ وي ګوره دلته راسمه ګوره لاګ دي عمومي ګوره زه غواړم مثلا دا خانې چې دي د دغه ځای کې دي دغه ډیټا چاته زه لیږم خو دغه ډیټا کې څوک تغییر رانیسي وړی دلته ورته ماته نظر راکړه چې دغه کسان څنګه دغه کسانو سیل کم کړی ده ګوره ورته ما دغه کسانو ته ماته نظریه راکړه چې زه څنګه دغه کسان سره څه شی وکړم منیجر ته بل کس ته لیږم مثلا دې ما یو کنډیشن فارمیټ زه اپلای کوم راځم کنډیشنل فارمیټ ته ورته لیکم ښه لیست دین ګوره لیست دین ورته څونه چې 10,000 نه کم سودا خرڅه کړي دا ټول ماته هایلایټ یې کړه ګوره ټول هایلایټ کړه چې 10,000 نه کم سودا خرڅه کړه زه یو چاته مثلا منیجر ته هغه لیکم ورته لیکم پټ your decisions put your decisions سره دغه څه کې لیکل دی وکړئ چې دغه د شی کې دغه د انلاک سي دا د لاک سي ماته مثلا دا ګوره چې ټو سلیکټ کومه د ډیټا د مثال تغییر دې پکې نه راولي دا شی کومه ګوره انلاک څه اوس ګوره کلس ګوره هغه ته لرو سره پروټکټ شیټ ته ځم پروټکټ شیټ ته ځم مثلا لیکم 1 2 3 پاسورډ ورکوم بیا ورته لیکم 1 2 3 اوکې مې که اوس او بخې ما لږ سرچپه ورکړه د بل ځای چې دغه سوی وه هلته مې وکړه اوس زه مثلا اته زره دا اته زره هم پکې راغلل نو شی ان پروټکټ به کمول اوس دا ځای چې سو لاک سو اوس راځم دا شی دغه ساحه ورته شی کوم ماته لاک کا لاک ده کنه بیا راځم لاک سو اوس بیا راځم دا پروټکټ کوم ورته شی کا 1 2 3 دا هم 1 2 3 اوس چې څه ګوره ټول لاک سو کنه اوس چې کومه دا ګوره ښه اوس ټول لاک سو اوس راځم ورته دغه شي ماته اجازه راکړه دغه ځای کې ورته مه راکوه دا زه داسې اډ کومه پروټکټ انلاک ده 1 2 3 سوه خلاص سو اوس اول لازم دا شی کوم دا لاک یو ځل دی کوم دا اول ځل ټول هغه ته لاک ورکوم ټول سلیکټ کوم سلیکټ آل لازم شی کوم لاک بیا لازم ورته دغه ځای ماته بیا لاک کا لاک سو اوس شی کومه پروټکټ شیټ پروټکټ شیټ باندې کلیک کوم ته 1 2 3 نو دا مې دی 1 2 3 اوکې اوس ګوره دلته ګوره څه کس به مثال خپله رای راکوي چې مثال د پلانکې شی که نه د باره کې مثال د څېړنه وکړي دلته شی کوم دلته راکوي ګوره کلیک ګوره نه کېږي اوس ګوره ګوره دلته مثال که د ډیټا کې مثال تغییر راولي تغییر راوستلی نه شي ګوره دې مخکې 0 روپۍ سیر کړه 0 روپۍ ولې سیر کړی ده دلته به خپل هغه ولیکي بېرته موږ ته خپل ډیسیشن راولېږي اوس راځم دا شی بېرته انلاک کومه پروټکټ یې ختمومه اوس دې کې چې ده فارمیټ سیل اخري هغه ده
فارمیټ سیل مخکې هم موږ تاسو ولوست دغه الاینمنټ دا نمبر چې دی دا ټیکس دا ټول شیان هم ولوسته ده د ډیجیټل څخه هم تاسو د هغه په هغه شان د ډیجیټل څخه تاسو هم د اپلای کوئ دا نمبر کرنسي اکاونټینګ دا شیان دې څخه هم اپلای کولی سئ او دې څخه هم اپلای کولی سئ اکسل تاسو مختلف آپشن درکوي دا زموږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی لا پاک سپارو ښه وخت ولرئ